د دې هر یوې خبرې لپاره زه بیل بیل شرایط لرم او درته وړاندې کوم که موږ دا ووایو چې والله ما ته اجازه ده چې باچا صاحب ما ته اجازه ده زه د ورور سره بحث وکړم. مهرباني وروره تا وویل چې د افغانیت اسلامیت پښتونولي د دې دپاره اجازه نشته لکه اسلامیت دپاره څنګه اجازه نشته اول به په دې بحث وکړو. نو د خدای خاطر وکړئ کله چې لایف ته راځئ او په لایفو کې خبرې کوئ د حکومت په نمایندګه یا په حکومت باندې یې چا خبره د نیوکو د نه نیوکو مخنیوی کوئ تاسو نو حقیقت خبرو ته راځئ. داسې یو حقیقت خبرو ته راځئ چې هغه د خدای له نظره هم د انسانیت له نظره هم د انصاف له نظره په حق وي. موږ او تاسو داسې ډېرو شیانو باندې پردې اچوو بیا دلته راځو بیا داسې وایو چې والا لکه څنګه هغه کار او هغه کړنه دا رقم ته نه ده سوي. احمدزی صاحب لکه څنګه وروره په وطن کې فهیم جانا په وطن کې ازادي د انسانیت لپاره هم نسته د افغانیت لپاره هم نسته د اسلام لپاره هم نسته او د پښتو لپاره هم نسته. د دې هر یوې خبرې لپاره زه بیل بیل شرایط لرم او درته وړاندې کوم که موږ دا ووایو چې والله چې موږ باچا صاحب ما ته اجازه ده زه د ورور سره بحث وکړم. مهرباني وروره تا وویل چې د افغانیت اسلامیت پښتونولي د دې دپاره اجازه نشته لکه اسلامیت دپاره څنګه اجازه نشته اول به په دې بحث وکړو. کور دی ودان ډېره ښه خبره دې وکړله. مبین صاحب پوښتنه زه دلته دا لرم او اندېښمنم ځکه یم د پوښتنې ته ډېر زیات چې موږ ځانونه مسلمانان حسابو او د اسلام اصلي خادمان موږ حسابو ولې مګر متاسفانه او بدبختانه موږ د اسلام په لاره نه یو روان. دا منې را سره لکه فرض مثال موږ د مسلمانیت دعوې کوو اسلام او قرآن چې ویلي دي هغه موږ نه عملي کوو. لکه مثال خو ورکړه که نه اسلام او نو اوس مثال لاند زه تا ته دې ته راوګرځوم. موږ تاسو ټولې دا خبرې کړې دي چې والله چې موږ په افغانستان کې اسلام غواړو قانون غواړو ښځو ته حق او حقوق غواړو هر یو افغان ته حق او حقوق غواړو په اسلام باندې هم درېږو. ته داسې لږ ماته د یو څو خبرو اشاره او د یو څو خبرو وضاحت راکړه. لیک به اول د ښځو حقوق ته راسو اوس به د مکتب په اړه باندې نه غږیږو. هغه تورسرې هغه پښتني میندې هغه خویندې چې د سرکو په سر باندې ناست دي د سرکو په سر باندې سوال او خیرات ټولوي آیا د نظام د مسلمان نظام چې دا 20 کاله د اسلام لپاره دی وجنګېده او د الله لپاره وجنګېده د الله او د رسول لپاره وجنګېده آیا نن سبا هغه زما مسلمان حکومت دا نه د توانېدلی چې د هغه سرک د سر نه هغه غریبې فقیرې مسکینې جنکۍ خور او مور او لور جګه کي یو طریقه د ژوند د زندګي د کار د جوړولو سیستم ورته برابر تعلیم خو یې ورې پرېږده. څومره وخت کېږي دغه نوم یې ماته نه ښکاري پاچا صاحب سکرین تور د نوم یې څه دی دی ورور احمدزی صاحب دی فکر کوم احمدزی ورور دی دا فکر کوم دام د لوګر دی نه زه د پکتیا د احمد ابا یم د احمد ابا احمدزی احمد آباد یا پرین. څومره وخت کېږي افغانستان ته راغلی؟ یاره تقریبا کېږي د افغانستان نه راغلی یو کال کېږي د سیمه. یو کال احمد آباد ته تللی وې؟ بالکل تللی یم. کابل کې هم ګرځېدلی؟ بالکل ګرځېدلی یم. او کابل کې هم ګرځېدلی احمد آباد ته هم تللی. نو کابل کې کوم ځای کې تاسو سوالګر لیدلی دي؟ مبین صاحب د خدای خاطر وکړه ما کوئ که نه ګوره زه دا مخکې چې د هغه خبرې د خبرو په سر کې ما د یوې خبرې اشاره تا ته درکړه. یو منټ د یوې خبرې اشاره مې چې درکړه کموال صاحب چې د حقایقو باندې پردې ما اچوئ دا ډېره بده ده. احمدزی صاحب حقایق خو به وایو که نه د جمهوریت وخت کې مې وې په افغانستان کې بالکل ومه د جمهوریت په وخت کې دا ښځو ته چې ته وایې حقوق دا ورکول سوي وو؟ نه. نو افغانیت ته اجازه ورکول سوی وو؟ نه. پښتونولي ته اجازت ورکول سوی وو؟ بالکل نه. زه دا ټول د سره منم او مبین صاحب ګوره زه تا ته عادي راوګرځېږم دا تا د ذهن ټول سوالات زه درته حل کوم زه پوهېږم چې تا په ذهن کې څه نه احمدزی صاحب زه تا نه یو پوښتنه لرم ګوره تا ویلې حقایق به وایو که نه؟ مبین صاحب بخښنه غواړم زه درته وایم چې ته د اسلام په نوم باندې راوتی د اسلام په نوم باندې 20 کاله وجنګېدلې
زما د خور د مور ساتنه دی وکړله یو ملت دا خبره زه مکمله ویلې حقایق به وایو نو حقایق دا دي که زه درته قسم وکړم طلاق م واخلم مدینې ته م لاړ سم مکې ته م لاړ سم چې زه به دروغ نه وایم او دا یوه خبره به زه درته حقیقت کوم چې اول خو طالبان په رښتې نه دي بل دا طالبان له عوانه نه دي راغلي دریم دغه طالبان انسانان دي دا افغانان دي دا د جامعې دي صحیح ده بالکل دا د دې جامعې خلک دي دلته به هر رقم مشکل وي هر رقم ستونزه به وي خو دا به مونږ نه وایو چې طالبان د اسلام په نوم راغلي نو دغه ستونزه ولې راغله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت پسې شاته په مانځه ولاړ ول اما په تخرګونو کې به بوتان ایښي وو صحیح ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صف کې منافقان ول داسې خلک ول چې جګړې ته به ورسره تلل اما د دې په خاطر چې خط مات کړي جګړه ضعیفه وښیي له منافقانو سره یووالی وښیي بیرته به راتښتېدل له جګړې نه چې د منافقانو په اړه باندې آیتونه هم نازل شوي دي صحیح ده نو طالبان خو نه صحابه دي نه د دوی مشر پیغمبر ده نه له اسمانه کته سوي دي نه وحی ورته راځي صحیح ده یو د دې په خاطر باندې چې ته وایې ښځې سوال کوي یا مشکل لري خو دغه نسته پکې نو ذاتي دا حکومت غیر اسلامي سو ګوره مبین صاحب زه دا د یوې پوښتنې سوال د تا نه لرم که ته مسلمان یو مسلمان حکومت نو ما د اسلامي له د اسلامي له حق حقوق نه مې ولې نامحرمه کوې احمدزی صاحب هغه ته وخت ورکړه هغه به خبره وکړي بیا ته خبره بیا وکړې صحیح ده وروره فهیم جانا زه له مبین صاحب نه د یوې خبرې بخښنه غواړم چې دغه کومه مبین صاحب ډېره زیاته بخښنه غواړم زه دا یوه خبره کوم که ته اصحابه نه یې زه په دې د سره مطمئن یم کوم عالم هم غټ نه یې یو عادي طالب یې مسلمان یې کلمه وایي قرآن وایي لمونځ کوي پنځه ټیمه زه د اسلامي قانون او له قوانینو او له حقه دومره نامحرمه کړی یم ولې څنګه مې نامحرمه کړی فرض ولې مې تعلیم ته نه پرېږدي تا خو مخکې زه په تعلیم بحث نه کوم نو دا خو ته راوګرځېدلې دغې پوښتنې ته نه تا خو دا طالبان داسې کړل چې بیخي دې عاجزان کړل تا خو که دغې ته نه وای راغلی دغه کلمه به ما هم درته نه وای یاده کړې زه به هم پیغلی وم نه خو تا وویل چې په دې تعلیم باندې بحث نه کوم نو خو خبره دې تعلیم ته راوګرځوله مبین صاحب یو ملت زه یو خبره درته نه ده راګرځولی قربان دې سم مبین صاحب تا خپله تعلیم کړی ده نه زه یو بې تعلیم او بې سواده سړی یم څه چې ګورم هغه حقایق وایم چا له تعلیمه منې کړی وې ته زه خو له هېچ هم نه یم منې کړی نن دې زما خویندې میندې ټولې دې تا منې کړي دي له تعلیمه نه ته چا منې کړی وې زه یې چا نه یم منې کړی زه خپله یو بې تعلیمه یو نه تعلیم نه لرم خو دلته چې هغه څه چې ګورم هغه حقایق تا ته وړاندې کوم ته ډایرکټ ماشه په ما باندې راوړی ته پوه شولې ما یادوې مبین صاحب دا دې ښه کار نه ده نه ته وایې طالب ودرېږه زه د ما یو نږدې خپلوان ده تقریبا 11 لورګانې لري د جینو مکتبونه 3 کاله مخکې دي که 3.5 کاله مخکې نه پوهېږم پوهنتونونه بند شو بیا وروسته پسې مکتبونه بند شو که اول مکتب بند شو بیا پوهنتون بند شو نو دا وایي والله دا طالبانو ته وګوره دا د ښځو تعلیم یې بند که داسې مې ورته وکتم حالاجي کاکا دا تا کومه لور ماسټري کړې ده د طالبانو تعلیم بند که او د تا بچیان بې تعلیمه پاتې سو قسم په خدای که په دا 11 لورګانو کې چې دا د اوس بچیانې زلمیان دي که یې وي اول صنف الفبا د مکتب ویلی وي خو ما ګرم چې کله تعلیم مکتب بند شو د نجونو ولا دا طالبانو ته وګوره دا د نجونو مکاتب یې بند کړل یو وروره دغه جمهوریت کې خو د نجونو مکاتب خلاص سو یوه ماسټره یوه پروفیسره یوه ودرېږه کنه لږ صبر وکړه یا د تعلیم کچه کوم جي ته رسېدلې ده ته ماته وښیه د نجونو د تعلیم په حق کې چې ما کومه مبارزه کړې په داخل د افغانستان کې مې کړې بني بشر به نه وي چې کړې وي سالمه مې کړې دا قسم مې د په خدای وي چې قاضي په دغه الفاظو راته ویلې ویډیو یې راوښودله وایي دا خبرې تا کړي دي مال نه دا ما نه دي کړي یا وروره ولې داسې کوئ زه تاسو ته وایم چې ته داسې په جذباتو کې راغلی چې والا نه اسلامیت شته نه افغانیت شته نه
یو وروره والله بالله اسلامیت هم شته، افغانیت هم شته، پښتونولي هم شته، ازادي هم شته، خود ارادیت هم شته. دا نن مبین صاحب کوم افغانیت و مبین صاحب یو ملت ګوره په حقایق اوس ګوره که زه پر دې جګې کوم بیا بدلته دا خلک وایي چې ته والا سي د مخالفي خو بیا به ګوره بیا خو به ټاپې نه رابنې لګای د چی شي ټاپې زه د دې ټاپې خو به نه د دې ټاپ بیا خو به د ټامي د سپي ټاپې خو به نه رابنې لګای ولې در باندې ولګای خیر سینې لګای صبر که زه اوس تاسو افغانیت وخایم هغه افغانیت چې چا خبره په دې 15 کالو کې د ولس دې ته محتاج ک چې هغه پرونه بل ورځ د ویډیو په د فیسبوک په د ټیک ټاکو کې د سولې د لاغه وای چې خپل مور ته خپل ورونو ته یو پیغام د ویډیویي پرېږدي تا د قران وای چې په د 15 کالو کې د دا رقم ته تاریخ خبر او دا رقم ته د زړه ماته خبر چیرته لیدلې د افغانانو د نور افغانانو لپاره څه پیغام ده دا افغانیت ده دا د حکومت ده دا د اسلامیت ده اوس خو د مایک بان که زړګا که وروره ګله دا کوم کسان چې له تندې مړه شوي دي دا له افغانستان نه وتل یا افغانستان ته راتلل یا مجبوریت یا مستی په دې اړه زه هېڅ خبره نه کوم خو دا زما او ستا افغان ورورو دا د حکومت هر حکومت چې حاکم وي دا د هغه مکلفیت ده شرعا اصولا اخلاقا مکلفیت لري چې د خپل افغانانو د پاره د کار زمینه برابره یو افغان دومره مجبوره نشي چې په سرو ریګونو کې له تندې په حق ورسیږي دا د یوه خبره خو اوس دا د افغانیت ودرېږه مایک مه خلاصوه کنه مایک مه خلاصوه نه مبین صاحب د ځان لپاره صبر وکړه کنه صبر وکړه وروره خیر د ما زه تښتمه نه درته 3 ورځې هم د سره بحث کوم اما په 20 کلن اشغال کې تا ته په هلمند کې په روزګان کې په لوګر کې په قندوز کې د افغانستان په ګوټ کې مدرسه جومات واده منبر مکتب پوهنتون په سرو وینو لړلي نه ښکارېده هغه تا ته افغانیت ښکارېده چې هره ورځ هره شپه زمونږ په کورونو باندې بمبارونه کېدل د بمونو مور په افغانستان باندې استعمال شوله د امریکایانو یو ټانک به چې روانو موږ به شاته نسو تللی د امریکایانو د 20 په 10 کیلومترۍ کې موږ کور نسو جوړولی له یو جینه به له یو کلي نه به چې ډز په امریکایانو په ناټو باندې وشو هغه کلی به داسې تیکه تیکه کېده هغه تا ته افغانیت ښکارېده دا نه ښکاري راځئ موږ د بد او د بدتر ترمنځ توپیر وکړو هغه وخت د ورځې 1500 افغانان خدای دې وکړي چې هغه طالب وي خدای دې وکړي چې هغه اردو وي هغه استخبارات هر څوک خو په تیر 20 کلن جمهوریت کې له هغه نه مخکې د لنډغرو په حکومت کې له هغه نه مخکې د روسي اشغال په وخت کې 1 میلیون انسانان موږ له لاسه ورکړه او 1 میلیون انسانان مو په دغه د امریکایي اشغال کې ورکړه او تقریبا 9 میلیون انسانان مو په خپلو کې په جګړو کې له لاسه ورکړل نن که یو څو کسان یا لاس یا شل خدای دې وکړي چې یو کس وي یا له تند یا په جګړې کې په شهادت رسیږي دغه مسؤلیت د همدغه موجوده نظام ده نو داسې نو مه کوه چې ته د کمونیزم جمهوریت او د شر و فساد وخت ته افغانیت او اسلامیت او پښتونولي وایې اما اوسنی نظام په دې خاطر چې یا د نجونو مکاتب باندې او یا د نیمروز په دښته کې زمونږ شریف غریب او مظلوم افغانان له تندې په حق رسېدلي دا پوښتنه به رب العزال په ورځ د محشر له هغه چا نه کوي چې څوک حاکمان دي خو وروره داسې مه کوه چې ته راشې وچ او لانده مه سره ګډوه خیر ده طالبانو ته چې ته څومره بد وایې اما د طالبانو ښېګڼې بیان که د طالبانو ښېګڼې نیم په یاد دي یوه خبره ودرېږه کنه یا د طالبانو ښېګڼې درته ښیم تی بیا بدۍ وښیه طالبان افغانستان له تجزیه نه خلاص که یو طالبان افغانستان له خارجي اشغال خلاص که 2 طالبان افغانستان د پاکستان له مداخله خلاص که دا 3 طالبان افغانستان له افغان وژنې نه خلاص که دا 4 طالبان په افغانستان کې متوازی ترقی سرکونه جوړوي د اوبو بندونه درته جوړوي میدانونه درته جوړوي لښتي درته جوړوي غاصبین چې غصب کړی د کابل سرکونه حتی آبادۍ جوړې کړې وي کورونه او بلند منزلونه ورته ورانوي د خلکو حقدار ته ورکوي په میلیونونو جریبه ځمکه چې غصب شوی هغه له غصبه خلاصوي
کار اهل کار ته یا سپارلی دی یا نه د سپارلی، خو نظام یې له جمهوریت او له کمونیزم نه ښه روان کړی. زه د یو څو ولایتونو مثال در کوم. د مثال په توګه لاړ په مزار کې یو مخالف د طالب نه پوښتنه وکړه چې په مزار کې اوس ښه کار روان ده که د اتانور په وخت کې. په کابل کې له مخالف نه پوښتنه وکړه چې په کابل کې اوس خبرې دې ډېره وکړلې مبین صاحب. زه د یوې خبرې دغه خبره درته کومه ما ته لږ وخت راکړه یو منټ. زه دا یوه خبره وکړم مبین صاحب، دا یوه خبره وکړم، بخښنه غواړم دا یوه خبره کوم. زه په دې پوهېږم چې کارخانې را جوړوئ، زه په دې پوهېږم چې سړکونه را جوړوئ، زه په دې دغه مایک د چا خلاص ده الفدین وروره، زه په دې پوهېږم چې سړکونه را جوړوئ، زه په دې پوهېږم چې بلډینګونه را جوړوئ، دا هر څه را جوړوئ. د تعلیم کچه دې بنده کړي، د تعلیم دروازې دې تړلي، د غربت دروازې دې خلاصې کړي دي چې خلک په روی د غربت دي، په روی د مجبوریت. یو ملت ما ته وخت راکړه مبین صاحب، یو ملت وخت راکړه. یو ملت وخت د شیدو نیرونه روان یو ملت د چا د وجې نه د شل کال اشغال په ما پسې راغی. حقیقت ته راسو خو تا ورته پرېښود که نه؟ یو منټ تا د شل کال اشغال مجبور زه تا کړلم. احمدی وروره، کوم ملک یې احمدزی وروره؟ کوم ملک یې؟ په وطن کې یم، په وطن کې. وطن کې باندې ورته خپل وطن نه راغلم. اوس ما خبره دروغ مې وه. ګوره نه ګوره ما خبره احمدی وروره ګوره که ته دا سوالونه ویلې چې وطن نه یو کال کېږي چې وتلی یم. خو ته خو اوس دا ګوره اوس دا خبره خو مې د دې د وجې نه درته وکړله که چېرته داسې لنډ راپسې راسي لنډ راسي. په کوم ملک کې؟ کاناډا کې یم، کاناډا کې یم، کاناډا کې. کاناډا کې چاقو سره ګرځېدلی سې؟ نه په وطن کې هم نه یم ګرځېدلی. ګرځېدلی نه امریکایي د چا زوی ده چې ما ملک له ټانګو سره ګرځي؟ خیر اوسي د چا د وجې نه، ای چا د وجې نه خو تا ورته واجه پرېږده لیونیه. زه تا شل کاله مړم کړلم، شل کاله دې بیا بېرته اوس ما جوړوي. چاقو سره نسې ګرځېدلی واجه. وسړی په وطن کې هم نه یم له چاقو سره ګرځېدلی. په وطن کې هم نه یم. مبین صاحب په وطن کې له چاقو سره نه یم ګرځېدلی. یو غریب عاجز سړی یم. کاناډا کې ناخونګیر نسې ګرځولی، دلته د کاناډا عسکر له ټانګونو تیارو سره ګرځي. زموږ ودونه نه دا غلطه ده، دا غلطه ده. ته اوس دا ما خطاب کوې چې په وطن کې ما زه د ټوپک سره ګرځېدلم، دا غلطه ده. کموال صاحب دا غلطه ده. کموال صاحب وایي منه چې دا غلطه ده. خبره ته خو پرېږده که چې خبره ته وکړم. یو خو ګوره کموال صاحب ډېرې بښنې سره زه ګوره دا وویلې چې ته حقیقت نسې ویلی، کوز به ناست کوزوی ما خیر ده. مونږ نه جنرال مبین صاحب نه زه نه کموال صاحب د چا نمایندګان نه یو چې موږ چا نمایندګي وکړو یا امارت غړي موږ نمایندتوب وکړو. وایي چې ته حقیقت نسې ویلی. مونږ وایو چې کوم حق چې مونږ ته دغه مبین استاد پورته کړی د جنرال صاحب چې وروره مکتب غواړم، قرآن شکره کړی زه هم غواړم، چې وروره هر څه راکړي قرآن غږ زه غواړم. زه افغانستان کې اوس هم 15 بلاک کې غواړم یې. زه دې ورور ته څه یم چې دغه سوال کوم ظاهري کوم، امیرالمؤمنین ته سوال کوم، تاسو ته یم ورور ته یې واوره. جنرال صاحب وایي دا غم کم کړه راپاڅه، خوشحالي خلکو ته ورکړه. بخښنه غواړم، خوشحالي خلکو ته ورکړه، ملهم جوړې زخمو ته تسلي خلکو ته ورکړه. منم ته زموږ هر درد دا وایي محترمه، په تا رغېږي وغې زخمي خلکو ته ورکړه. وایي د ډېرو دا غوښتنه ده کولو یو ګناه نه وي، د ډېرو دا غوښتنه ده کولو یو ګناه نه وي. توکل په خدای راځه دا قرباني خلکو ته ورکړه. راځه مه ته د لوی کندهار نه غو که چې خلاص شول، راځه مه ته د لوی کندهار نه غو که چې خلاص شول. مکتب ملي بیرغ ستا ازادي خلکو ته ورکړه. وجدان مې راته وایي چې څه وایم هغه وایه، کني غیرت خپله شاعري خلکو ته ورکړه. وروره موږ غواړو یې سوالم کوو زاریم کوو چې قرآن کره کړی غواړو یې خو هغه وخت نیسي هر څه. ګوره که د مبین صاحب نه دا سوال کوې نو مبین صاحب نه زیاتې دا مخکې خبرې که ورته پراته دي. د مکتبونو په هکله باندې د څومره خبرې کړي، د ځوانانو په هکله باندې د دومره څه خبرې کړي که نه. باقي ته راشه د غریبي زه وکړم دې ورور ته دغه دی چې بل ورځ په شګو کې یو افغان وصیت کړی و. ټیک د هغې باندې موږ دردېږو، زموږ افغان دی، د دې حکومت مسؤلیت دی چې داسې کار ونه شي. په هغه وخت هم را یاد کړئ چې په ایران کې په موټرو کې وسوځول په جمهوریت په وخت. ګورئ قضاوت باید یو طرفي ونه شي. هغه وخت هم را یاد کړئ چې د هلمند د قندهار خویندې میندې په دې کابل کارغه په دې ځایونو کې په دې واورو کې پرتې وي چې ته خیمې نه لرو دي، او دا وکیلان او دا معینان به په دې تېرېده را تېرېده. تا کوم یو ورځ لیدلی چې دې ته یو شی ور وړی نه؟ نو زه داسې وایم چې یو طرفي دغه به نه کوو، قضاوت به نه کوو. سبا د کرکټ میچ دی، مبین صاحب
داسې ګوړې را روانې دي، داسې شنه چایونه را روان دي، داسې کبابونه را روان دي. دا ویډیو مې وکړه ورته مهربانه دا آرلینډ سره دوم ته ګټلې دي. دا ملګري دي چې وای سکرین درنه لږ غاټ شو، خدا 800 متره مې ویل که انچه مې ویل خو بس غاټ شو. هسې موبین صاحب دا سړکونه خو موږ ګورو که نه په دا یوروپا کې دا سړکونه یو موبین صاحب که خدای دې یو الله غفور رحیم دی، مطلب دا دی خدای هم دې د ایمان نصیب کړي، د جنت نصیب دې مو کړي. خو چې تل ته یوروپا ته رالی یوروپ ته او زه تا په دې یوروپا په دې سویټزرلینډ کې وګرځوم موبین صاحب ختمه ده پې، یعنې د هر شي پې ختمه ده. جنرال صاحب یو کار به وکړو جنرال صاحب تاسو به څه سویټزرلینډ دا ور چې رالی چې زه د دې نورستان ته بوزم، دې کونړ ته دې بوزم، دا پیج درې ته دې بوزم، کړنګل ته دې بوزم، ایران به پاتې سي. دا څه رقم دنیا د نړۍ ده، سویټزرلینډ به دې هیر سي وروره ګله. موبین صاحب سرک وته نشته دی، سرک وی کار پې روان ده. هر 2 کیلومترو کې د واسینینو بیلر خخی، زه نه پوهېږم چې دغه بیلر کې دې څه شی. جنرال صاحب ایران دغه سکرین باندې باید صاحب شاهین یو چغه وکړه او هغه دا خبره وکړه په تیزه چې نورخان بیسي وویشته. او ما اوس غوښته جنرال صاحب که دغه نورخان بیسي وویشته. ښه دلته به ابو الماس ورته تاسو به ټیم درکړو، مهرباني وکړه ورته مې خلاص کړه. خدای دې هر کله راوله د موږ خبره چې زموږ ورور مهرباني